د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له ملا برادر او نورو ملګرو سره کتنه کې هغوی ته خطاب کې ویلي تاسو سولې او ثبات ته بشپړ ژمن یاست، ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل کړئ. اروپایي ټولنه په سوله کې د پرمختګ لپاره باید د دوحې هوکړه عملي کړای شي. طالبان د پاکستان جنگ اردو ژبې ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالب پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتنه کې د سولې پروسه کې د پاکستان د مخلصانه هڅو مننه کړې ده. حامد کرزی د هدفي وژنو او نظامی عملیاتو پر ډیروالي اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له سخت ناوړه مالی وضعیت سره مخ دی. د پاکستان قرضونه 2.2 ټریلیونو ته لوړ شوي دي. پروان وروستي معلومات ښایي چې په پروان کې د سیلابونو له امله د وژل شویو شمیر 80 او د ټپیانو بیا له 100 پورته شوی دی. مرستندویه ډله سیمې ته رسېدلې، خو ویل کېږي چې لسګونه کورونه تر خاورو لاندې دي او د تلفاتو د لوړېدو احتمال شته دی. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ته ټلیفون کړی او دواړو پر افغان سوله خبرې کړې دي. سرور دانش د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي طالبان او د دوی ملاتړ کوونکي وایي چې افغان حکومت د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو حقیقت دا دی چې طالبان د سولې اصلي مخالفین دي. ولسمشر غني له هغو نجونو سره چې څو ورځې وړاندې د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کانکور له ازموینو څخه منع شوې وې ټلیفوني خبرې کړې دي. ارګوایي ولسمشر غني یادو نجونو ته ډاډ ورکړی چې هیڅوک یې د زده کړو مخنیوی نشي کولی. قطر په بلخ کې د تیرې ورځې چاودنه وغندله. د قطر رسنیو راپور له مخې د قطر حکومت په بلخ ولایت کې موټر بم برید غندلی دی. بلخ کې د تیرې ورځې موټر بم برید کې 44 تنه مړه شوي وو. اتصالات په 3.8 میلیونه افغانۍ د شپږیز لیګ عمومي ملاتړ امتیاز ترلاسه کړ. اسدالله خالد د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد سیلاب ځپلو سره د مرستې او ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره پروان ولایت ته رسېدلی. اشرف غني له استاد صاحب سره کتلي. د پلټنې اداره مشره غزال حارث وایي د عامه روغتیا وزارت ټول وینټیلیټورونه شته او غلا شوي نه دي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.